او دا خبره هم درته کوم چې موږ او تاسو ټولو تعلق لله الحمد د اهل سنت والجماعت حنفیت سره ده. موږ او تاسو احناف، الله تعالی حنفیت ته ډېر لوی مقام ورکړی دی او په عالم اسلام کې احناف او فقه حنفي ته عام مقبولیت ورکړی دی. په اکثره د دنیا اکثر مسلمانان په اجتهادیاتو کې د امام ابو حنیفه رحمه الله په رهنمایي کې په دین باندې عمل کوي. یوه رساله ده په نامه د دنیا میں فقی مذاہب کا فروغ. د دغې رسالې په 131 نمبر کې غالبا لیکلې دي. وایي د 1994 میلادي کال کې د مردم شمارۍ مطابق 1,10 کروڑه مسلمانان وو. په 1,10 کروڑه مسلمانانو کې 85,000 کروڑه یوازې احناف وو. نو الله تعالی و احناف حضراتو ته یو لوی مقام ور په برخه کړی دی. نو په افغانستان، پاکستان، بنګال، هندوستان، دا تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، په دې علاقې آسیایي سیمو کې اهل سنت والجماعت احناف دي. ځکه چې حنفي مجتهدین فقها په دې علاقو کې قاضیان هم ولو، والیان هم ولو، امیران د ولسوالیو ولایتونو هم ولو. نو رعیت هم همدقسې ترېنه زده کړي دي چې اوس امت ته پکې پاتې دي. نو اوس که یو څوک د حنفیت د متفقون علیها مسائلو څخه خلاف کوي او ځان د اهل سنت نورو مذاهبو ته منسوب کړي چې یا مالکي یم، یا شافعي یم، یا حنبلي یم، نو دا خبره په دې علاقو کې موږ ورسره نه منو چې دلته دی څه کولای نه د شوافعو، حنابلو، موالکو امام شته، نه قاري شته، نه دلته کتاب موجود ده، نه فتاوا موجوده ده. روزمره د دین ضروري مسائل له چا نه دی زده کوي. له کوم کتابه څخه دی دلته اخذ کوي او د سره خو دومره فهم نشته ده چې یاره هغه منطقه کې چې حنابله موجود دي علما د هغو نه کتابونه راوغواړي او دی استفاده ترې وکړي او خپل روزمره مسایل چې کوم ورته پېښېږي هغه ضرورت پرې حل کړي، دا هم نشي کولی. نو فلهذا دلته ټول احناف دي. بالخصوص د اسلامي امارت په لیکو کې کوي هم نشاز